درنو لیدونکو مونږه راغلي یو سالار چپلی کباب خواته چې په وروستیو کې ننګرهار کې ډېر زیات مشهور شوی ګڼ شمېر مینهوالان درنو لیدونکو کتونکو زه محمد اسماعیل زمانی یو ځل بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضر شوم. لیدونکو مونږه د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې یو. جلال آباد ښار کې پښتونستان واټ سره موقعیت لرو. نو درنو لیدونکو مونږه راغلي یو سالار چپلی کباب خواته چې په وروستیو کې ننګرهار کې ډېر زیات مشهور شوی ګڼ شمېر مینهوالان لري. خلک راځي دلته چپلی کباب اخیستلو ته، خوراک ته. نو مونږ هم راغلي یو د دې د کامیابۍ راز په څه کې دی، ولې دا دومره مشهور شو. نو لیدونکو تر پایه پورې مونږ سره پاتې شئ او خپرونه تعقیب کړئ. راځه ستړی مشې وروره، په خیر راغلې. خاص دی، الحمدلله. مشره په لومړیو کې که لنډو کې ځان لیدونکو ته معرفي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم تاج محمد سلارزی، جلال آباد ښار پښتونستان چوک، سالار چپلی کباب پخوونکی استاد. ډېر ښه ماشاءالله. استاد محترم دلته تاسې څو رقم کباب پخوئ؟ دلته خو وروره موږ درې څلور قسمه کباب پخوو. د هر چا په خوښه باندې کباب پخوو. نومونه اخیستلی شي؟ او لکه پنیر والا، زیتون والا، هګۍ والا، مزغو والا، نلي والا. او څوک چې سره کوم غواړي همغه شان کباب ته پخوو. ډېر ښه. څومره وخت کېږي ستاسې؟ یاره د دې دوکان خو تقریبا 15 کاله کېږي او زما دغه 25 کاله کېږي د زه استادانو سره یم. دلته کار کوي؟ دلته کار کوي. همدغه موقعیت کې؟ همدغه موقعیت کې.
عمده عموما ستاسې د مشتریان یا شایقین د کوم ځای څخه راځي؟ دا خو د ډېر لرې لرې ولایتونو نه خلک راځي. ډېر یو مشهور دکان دی سالار. بالکل واقعا پوه شولې که نه تاسو به هم نوم اورېدی ډېره مې اورېدلې. او مګر لرې لرې ځای نه خلک خاص د کباب له راسي. کباب خوري او ښه په شوق او ښه په ذوق سره پوه شولې او واپس ځي. ځان سره یې وړي؟ ځان سره یې وړي او کور ته یې ځان سره وړي. ډېر ښه. نور خارجي هېوادونه هم کله تاسو ته مېلمانه راغلي دي؟ او ډېر راغلي دي. ښه. چې نن هفته کې خو اتمني راځي. ماشاءالله ماشاءالله. د دې د کباب د مشهورېدلو د ښه مشتریان د پیدا کېدلو راز په څه کې؟ بس راز خو دغه راز ده چې یو خو ښه شی ورکوي، یو خو صفایي اخلاق هر څه ښه ټول برابر دي. پوه شولې بلکې دا کوم شیان چې موږ استعمالوو دا کوم جنس یعنې نور په هر ځای کې دا نشته دی. او خاص خلک هم دې له راځي چې دا پنیر پکې واچو، مازغه پکې واچو، زیتون پکې واچو. یعنې داسې یعنې پیزا کباب دې جوړېږي. ډېر ښه. تا ته به زه یو کباب جوړ کړم. پوه شولې چې دې ته وایي زیتون، زیتونو دانې، او دې ته وایي پنیر. پوه شولې دا به د تا باندې دلته وخورم. دې ته وایي هګۍ. یعنې مازغه هم پکې دی او هګۍ هم دي که نه؟ دې کې مازغه هم دي؟ دې کې مازغه هم دي او هګۍ هم مکس دی. صحیح صحیح. دا مساله شوله، د شین مرچک شو، ډېر ښه. د زیره شوله، ډېر ښه ډېر ښه. مالګه شوله. دا به اوس لټ کړو، د دې نه به جوړ کړو پیزا کباب. دې ته څه نوم اخلي؟ دې ته خو دې میکس کباب ته زیتون کباب ورته وایي. یعنې پیزې په شانې جوړېږي. ډېر ښه. پیزا کې هم دا مواد استعمالېږي او موږ هم استعمالوو. دا کار مو دا اختراع تاسې خپله کړې دا نوښت؟ او دا موږ په خپله کړې. ماشاءالله ماشاءالله. دا څنګه مو تجربه کړه؟ بس دا خو به دا یاران دوستان به راتلل، یو شی بل شی به غوښتل. پوه شولې او موږ به ورته جوړول. د هغې نه مخکې خو یو نفر به راته پوه شو، زیاتره به دا ډاکټران راتلل او دو به غوښتل، موږ به ورته جوړول. اوس عام شو، اوس هر سړی غواړي. بیا به د دې د هغه هم ځانګړی که نه؟ او د دې ریټ بیا لږ جګ دی. جګ دی. نو لیدونکو تر ټولو لوی کباب جوړېږي ماشاءالله. ډېر ځانګړی دی، ډېر ښایسته دی. نو تاسې موږ سره پات شئ، مشر سره به هم خبرې کوو. مشره د ورځنی ژوند خپل ژوند زندګۍ په اړه که راته ووایې، ژوند کې څومره خوشحاله یې؟ والله چې الحمدلله شکر دی والله چې ژوند کې ښه خوشحاله ښه امنیت برابر دی. پوه شولې که نه؟ بلکل. او لږ نه چې ډېر خوشحاله یم. واقعا. دې کار نه وړاندې د څه کار کوو؟ د دې کار نه خو وړاندې مخکې پاکستان کې وم. پاکستان نه چې رالم نو بس یو استاد سره مخ شولم، بس همده سره یم. تقریبا دا 5 کاله وشو چې دلته کار کوم او ځای په ځای یم. ماشاءالله ماشاءالله. مشر دې سره دغه د چابلي کباب چې کله مشهور شو، دې نه علاوه چې دوکان نه علاوه خلک تا ویني، تا سره کومه څه برخورد کوي؟ والله چې ښه رویه، ښه اخلاق، ښه سلام کلام پوه شولې کوي را سره، چې هر چېرته مې ویني پوه شولې چې روانه مې مګر غږ راباندې کوي پهلوانه څنګه یې جوړې ښایي چې اوس که ډوډۍ وخوره، یعنې ښه قدر او عزت کوي خلک. دا وزن دې زیات شوی دی، د چاکلیټ کباب دې زیات خوړلی که څنګه؟ زمونږ کار د ناستې دی وروره، کار مګر بیا مو ورزش کوم، مګر بیا مو ټوله ورځ دلته ناست یم. دومره وزن خو زه نه لرم ماشاءالله. نو څو ښځې دې کړې مشره؟ یوه ښځه مې کړې. دا بعضې خلک چې ډېر مشهور شي بیا 2 او 3 څلور ښځې کوي که نه؟ موږ هم فکر وکړو چې تا هم ډېرې ښځې کړي. نه ما یوه ښځه کړې ده او ښه په شوق او ښه په خوښه مې کړې ده، بلې ته یعنې دغه نه لرم. خدای دې همداسې خوشحاله لره. او بل اړخ ته که راته ووایي په دې تاسې هوټل کې څو کارمندان لرئ ټول؟ موږ خو لرو تقریبا دا 15 جانې لرو کارګر. 15 شپږ منزله دوکان دی که نه؟ هر یو منزل کې 4 5 شاګردان دي. یعنې د خلکو خدمت چې ونه کوي، د خلکو صفایي او هغه اشیا چې په ټیم ور ونه رسو، نو لرې لرې ځای نه خلک راځي پوه شولې، په یو نوم باندې راځي، مطلب چې د هغې قدر وشي، عزت یې وشي. مشره په پایه کې ستاسې دا شایقین، ستاسې دغه مینهوالان په نورو هېوادونو کې هم دي، مسافرین هم دي، هغوی ته به څه پیغام ولري؟ بس هغوی ته دا پیغام لرم چې ماشاءالله افغانستان کې امنیت برابر شوی دی
قسم پکې نشته دی. خپل وطن نه دې راشي، خپل وطن لپاره دې خدمت وکړي، خپل وطن کې دې کار وکړي. چې پردي وطن کې یو سړی همت کوي او پردي وطن جوړی راشي، دې خپل وطن کې دا خدمت وکړي، خپل وطن ته دې راشي. خدای دې لاره ډېر زیاته مننه چې موږ ته دې وخت راکړه. رمضان ستاسو خوشحاله یو چې دغسې ښایسته ځایونه لرو، د ښه د خوراکونه پیدا کېږي، داسې باندې استادان لرو، ویاړو په تاسې باندې. خدای دې لاره تاسو له خدای ژوندي لري، تاسو باندې موږ آباد یو، تاسو باندې موږ نو لیدونکو مشر سره مو خبرې وکړلې، واقعا چې ډېر ښایسته کار کوي. دلته نور استادان هم شته دی، دیو سره هم بعضې زړه خوالي به هم شریک کوو. نو موږ سره پاتې شئ. لیدونکو دا چې موږ سالار چپلی کباب ته راغلي یو په جلال آباد کې، دلته بعض میلمانه هم راغلي دي. دیو نه به هم پوښتنه کوو چې دیو کوم څخه راغلي دي او دا نوم یې کوم ځای نه اورېدلی دی، آیا پخوا هم دلته راغلي و نه راغلي. نو دیو سره به هم خبرې کوو، تاسې موږ سره پاتې شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. مشره خاص دی، خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ. په لنډو کې لیدونکو ته ځان معرفي کوي. ما نوم خالد ذبیح الله حقمل د کابل نه راغلی یم، نن د ننګرهار په چکر له ملګرو سره. ډېر ښه ماشاءالله. کابل کې اوسېږئ؟ بلې هو کابل کې، د کابل یم خپله وم. ډېر ښه، خوشحاله اوسئ. بخیر راشئ ننګرهار ته. ژوندی اوسئ، مننه، خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ. مشره تاسې ښه یاستئ؟ سال نه وروره ښه، صحتونه دې ښه دي، خیریت دی، صحت دې ښه دی. خدای دې لاره کړي. لیدونکو ته لنډو کې ځان معرفي کړي. زما نوم حاجي دوست محمد دی، د کابل نه راغلی، د کابل اوسېدونکی جلال آباد ته په چکر راغلی. ډېر ښه مشره تاسې خاص راغلئ، ورته خیراتي وه، سفر هم بې خطره و، بس خدای مو راوله. څنګه ننګرهار ته چې لومړی راغلئ دغه چپلی کباب هم انتخاب کړه؟ ملا که رښتیا را باندې ووایي بېګا چېرته ناست وو او ملګرو سره م دا خبره یاده کړه چې موږ سبا له خیره ځو ننګرهار ته په چکر باندې. نو هغوی د موږ د ملګري تېره هفته راغلي وو ننګرهار ته، د سالار چپلی کباب ډېر صفت یې وکړ، عزتونه کې چپلی کباب پخوي. موږ ویل انشاءالله که سبا ځو نو ناشته به په ننګرهار کې چپلی کباب باندې، په دې خبرو خاطر دا ځای انتخاب کړ. لومړی هم دلته راغلی اوس؟ اول ځل و، لومړی هم دلته کښته شولو. بس خدای مو راوله. واقعا چې دا ښه چپلی کباب پخوي، خدای دې وکړي چې تاسې خوند ترې واخلئ. مننه، ژوندی اوسئ. مشره وبخئ، ستاسې وخت هم ډېر نه نیسو. د لنډو کې د خپل سفر په اړه که راته ووایي، څومره مو سکون احساس وکړه، څومره د امنیت احساس هم وکړه، په دې سفر څخه هم څومره خوند واخیسته، لنډ خاطره به موږ سره شریک کړو. والا الحمدلله د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ټول افغانستان کې امنیت نسل په سلو کې ښه سوی دی. موږ هم سهار تقریبا 9 بجې له کابل نه حرکت وکړو او شاوخوا 11 بجې ډېر په منظره باندې راغلو کابل ته. نو په لاره کې فضل خدای د موټرو ګڼه ګوڼه هم زیاته وه، د کابل نه د مېلمنو راتګ هم ډېر زیات و ننګرهار طرف ته، چونکې همدای موسم د همدای وخت جلال آباد. نو یعنې امنیت خو په سلو کې ډېر ښه و، ولې په لارو کې چونکې کابل کې خزان ده او دلته چې راځي الحمدلله ننګرهار همیشه بهار ده، نو دلته هم دا شنې ونې او ګلان په لیدو سره سړي طبیعت خوشحاله کېږي او واقعا ډېر خوشحاله اوسېدو او ډېر د سکون احساس هم کړی دی. ډېر ښه، ډېر ښه. لیدونکو ته څه ډالۍ پیغام چې ولري؟ بس مننه، خاص ډالۍ خو نه لرم، خو پیغام مو دا ده که خدای پاک دې په افغانستان کې د امنیت دایمي قایم ولري. خو له ولس نه مو غوښتنه دا ده چې له خپل حکومت سره، که هغه محلي حکومت ده که مرکزي حکومتونه دي، دوی سره د امنیت په برخه کې همکار اوسېږي. چې موږ او تاسو تقریبا بعد له 45 کلونو له افغانستان لومړی ځل ده چې امنیت تجربه کوو. نو د دې تجربې لپاره چې دا دوامداره اوسېږي باید له خپل حکومت سره همکار اوسېږو تر څو ډاډمن او مطمئن امنیت ولرو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مشره که تاسې راته ووایئ پای کې پیغام هیوادوالو لیدونکو سره شریک کړئ، پیغام مو؟ پیغام بله څه شی به شریک کړم زه؟ هر څه چې ستاسې زړه کې وي، هر څه چې زړه کې خو ډېر شیان دي، خو ټوکه ټکاله موږ نه دا ټوکه ټکاله خو مې نه ده زده، ولاکه مې ټوکه ټکاله زه
زمونږ ارزو همدغه ده چې فقط په افغانستان کې سوله او امنیت راشي. نور ارزو نه لرو او نور نه کوم بل هغه لرو، فقط سوله او آرامي او دغه ارزو هم ده او همدغه مارشي. ډېره زیاته مننه. ښه چکر ولرئ. کباب هم چران مسجان کوي. تاسې مسجان زمونږ سره یو ځای ډوډۍ وخورئ. موږ به بیا بیل وخورو. تاسې خپله لیدونکو دلته بعضې نور هیوادوال هم چنان ناست دي، راغلي دي سالار چپلی کباب هوټل ته، نو دیو ته هم چنان ښه راغلاست وایو او دیو سره به هم چنان خبرې کوو. تاسې موږ سره پاتې شئ. سلامونه. السلام علیکم. مشره ښه یاستئ؟ خیر بخیر او خیرت ده. په لنډو کې که ځان معرفي کړي لیدونکو ته. نوم مې حاجي زرغون ده، د ننګرهار ولایت بیسودو اتمې ناحیې اوسېدونکی یم. ماشاءالله. څنګه لومړي ځل راغلی سالار چپلی کباب ته، که مخکې راغلي وو؟ نه مخکې راغلی وو. دا ښه چپلی کباب ورکوي په دې خاطر باندې. ډېر ښه. او اوس بیا راغلو مونږ دا ملګري راسره دي. ډېر ښه، خوشحاله شو. مشره که دغسې ښه کارونه وشي په هېواد کې، هغه که ښه هوټلې که عادي هوټلې ټول پاککاري صفاکاري، نو دا د دې هېواد دپاره به څومره ښه تمام شي. د نورو ځایونو څخه سیلانیان راتګ، د نورو هېوادونو څخه بیا دلته نه یو ښه بیکګراونډ وړل په دې ټولو برخو کې څومره مفید تمامېږي. خو دا خو ډېر ښه ده چې هېوادوالو په ګټه ده دا پاکوالی او چې دلته خلک راځي په چکر باندې. ننګرهار خو یو ډېر ښه ځای ده او ټول خلک دلته راځي ننګرهار ته، او دا پاکوالی چې ده دا د ایمان یو برخه ده. بالکل. پاکوالي سربیره چې ښه مواد استفاده کول، ښه کار کول، ښه خدمات وړاندې کول، او دا هر شی پکې دې هوټل کې هر شی دي. او دا هوټل کې هر شی دي. دې کې اچوي دې چپلی کباب کې. ډېر ښه. مشره تاسې څنګه یاستئ؟ الله فضل تاسو ښه لیدونکو ته ځان معرفي کړي. مننه. الله ژوندی لره. نوم مې ملک ګلرحیم افغان مټوانی دی، د ننګرهار ولایت د اتمې ناحیې د پنځم ګذر وکیل یم. او نن د حاجي صاحب سره راغلي یو، بس سالار دې هوټل ته رالو. دا سینې مې هم لږې خراب دي، موږ دا کباب وخورو، دې سره هم لږ ښه شي. کباب څخه مو خوند واخیست؟ او ماشاءالله ډېر ښایسته کباب دی. ډېر ښه. که خپل د ژوند زندګۍ کیسه موږ سره شریکې، کوم ټوکه ټکر څنګه پوه نه شوم؟ د ژوند زندګۍ خوږه خاطره، همدارنګه د ته وکیل خلکو سره به ډېر مخامخ کېږي. او دا خو دي او د ورځې مختلفو دغو سره دغه مخامخ کېږو که نه. خو ښه خاطره چې کله د هجرت نه خپل هېواد ته راتلم، نو دا مې لکه د ژوند یو ښه دغه وه، خاطره وه. څو کاله مخکې راغلی؟ دا مې 14 کال دی، په 2012 اخرنۍ ورځ باندې رالم. 2014 اولنۍ ورځ مې همدلته خپل ننګرهار کې پیل کړو. ډېر ښه. نو څه رقم دا پتن 14-12 کاله کېږي، اوس بېرته وکیله مې د خلکو. نو بس چې کله رالو همدلته ځایونه واغېسته او جوړ هم کړه، همداسې د هجرت نه هغه کم کیم کې چې راسه کم ورونه انډیوالان اوسېده هغه هم دلته راله، بیسودو کې مېشت شو. د تیمرګرې کیم او د تور کیم همدلته هم یو کلی جوړ شه. بیا مولا نوم کېښود میرویس نیکه مینه، نو ډېر یو ښایسته ځای دی. نو بیا همدغه شان هغه ولسونو وهڅولم چې یاره ته زموږ د خدمت دپاره، هغه وخت لا ناحیه نه وه، ولسوالي وه، چې ملک په صفت زموږ خدمت وکړي. نو 2 کاله مې ولسوالۍ سره خدمت وکړ، او اوس د ناحیې سره یم چاروالی. هېوادوالو په څنګ کې ودرېدل، ولسونو ته کار کول، دا زموږ او ستاسې ګډ مسؤلیت ده. ډېره زیاته مننه. پیغام څه؟ بس پیغام مې هېوادوالو او وطنوالو ته دا دی چې د خپل ملک ته ښه کلک ودرېږي او خدمت یې وکړي، چې په هر بحث کې که څوک ډاکټر وي، که څوک دکاندار وي، که څوک معلم وي، داسې وغیره بل شهر بخشکر سړی خپل کلک ودرېږي او خپل خدمت وکړي. خیر اوسه. الله دې ژوندی لره. مننه ستاسو. مشره تاسې پیغام به مو واورو. بس زموږ هم پیغام همدغه ده چې دا کم هېوادوال له هېواده وتلي باید بېرته راشي خپل هېواد ته، او اسلامي امارت انشاءالله مخ په بره روان ده، په ښه کېدو ده، او په هغه نه ده، بد کېدو نه ده. خو دا کم خلک چې تلي باید بېرته خپل هېواد ته راشي. ډز نسته، جنګ نسته،
هر سړی خپل کاروبار کوي یو په بل باندې څوک ظلم زیاتی نشي کولی مخکې زورواکیان یو دا شیان ټول ورک شوي دي او بېرته راشي خپل وطن ته خیر اوسي درنو لیدونکو دا چې موږ جلال آباد ښار سالار چپلی کباب ته راغلي وو د دې ځي اونر یا د دې ځي مشر او د دې ځي استادانو د دې ځي مینهوالان چې لرې ځي څخه راغلي وو هغوی سره مو خبرې اترې وکړلې او دا چې څومره مینهوالان لري جلال آباد سالار چپلی کباب پخیان چې ښکلی او ځانګړی کباب جوړوي نو په هېواد کې دغه شان دی ښکلي منظم او پاک ځایونه جوړ شي هغه که د کباب په برخه کې هغه که د پلاو وغیره هره برخه کې چې دغسې ځانګړي او ښکلي شیان جوړ شي لرې نه ده چې داخل په هېواد څخه او د هېواد بیرون څخه همچنان خلک راځي مینهوالان به راځي دغه زموږ د داخل د هېواد کې خوند دغه ښکلي ښکلي شیانو څخه به خوند اخلي او د دې ځای څخه به یو ښکلی تصویر ځان سره وړي نو آینده کې به زموږ اقتصاد به هم ښه کېږي د دې سربیره زموږ د هېواد یو ښه بیکګراونډ به هم شنن وړل کېږي نو لیدونکو زه محمد اسماعیل زماني چې بیا ستاسې درانه چوپړ ته یو دغه شانې ځانګړې خپرونې سره حاضرېږم پر لوی څښتن تعالی مو سپارم خدای مو آباد ښاد او خوشحاله لره چې د هېواد په هر ګوټ کې یا د هېواد څخه بیرون مسافرین هستئ نو ستاسې د لوی څښتن تعالی څخه خوشحالي غواړم خدای دې وکړي چې خوشحاله اوسئ روغ اوسئ او په صحت جامه سنبال اوسئ نو موږ به همچنان